रमेश ته چې وزیر اعظم شنو نوم به کار بسکای به کور رقم بیا غړ بغیر رقم ویډیو بوالم کور ته دی بنگلا ته دی د تم زموږ د رمیز زموږ کوم موجوده یا کوم تیر شو یا د هغه بشان سیاستدانانو بشان کار دی نو به خپل ځان پورې ورسته پاکستان سره ګوري. السلام علیکم، امید دی چې خبره د یو نوی ولاګ سره ستاسو ورور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کو. نو په تیر هفته کې تاسو ته ما ویلي کنه چې موږ خپل مین چینل لپاره ویډیو کوله، خو د رمیز د پیپرو په وجه باندې زموږ هغه ویډیو چې راکنه هغه پاتې شوی وه. نو نن ورځ به ان شاء الله کو خدای کړی خیری کنه نو مونږ به خپل مین چینل کوم ویډیو چې راکنه سکرپټ وغیرہ ارسه تیار شوی دي، مونږ به خپل مین چینل هغه ویډیو کو او تاسو سره به غپ شپ لګو، تاسو ته به بیهایند د سینز خایو. نو چرته ځایما زموږ سره په دا ټیم کې ستاسو ورور رسېدلی دی سټوډیو ته. باید داسې کیسه راکنه چې سټوډیو ته لږ د وخت راغلی وم، خو دلته په لاره باندې څه غم ښادی وي، غم یو غم و پکې هغې تللی وم دوا لږ نه. نو ټیم ډېر زیات لیټ شو، رسېدم تقریبا 1 بجه ده او نعیم ناست دی. نعیم څنګه چلې؟ ته زما انتظار کوو؟ بالکل موږ ستا انتظار کوو، ډېره زیاته ګرمي ده، مجبوده شو یو ځای دی اے سی ته. اوس رمیز انتظار کوو که نه؟ ویډیو به کوو انشاءالله تعالی. څنګه چې تاسو ته مو وی کنه چې 1 بجه ده، خو بس رمیز لاره سکول نه دی راغلی، مونږ به هغې انتظار کوو، بیا به ویډیو کوو. خو به داسې کیسه نن چې کوم موسم دی که نه کومه ګرمي ده، پرون مې هم تاسو ته ویلي وو او به درېیمه څلورمه ورځ د ګرمي ډېره زیاته تیزه شوې ده، ډېره زیاته انتهایي تیزه ده. دا وینې تک سور نور دی، سړی بار ته راوځي که نه، د سړي دا مخ نه دی سمجي چې لکه سم تپ پې ولګي چې ګرمه هوا سړی څه چلو چلته که نه هارونه؟ بالکل ګرمي ډېره زیاته ده که نه. ویلکم 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 ویلکم. اوس راغلی سکول نه؟ ها ګرمي وه؟ نه مو ویډیو به کوو په دې ګرمۍ کې آزاد نه. نو اوس رمیز راورسېدو، داسې کار کوو چې د ویډیو سټارټ اخلو. خو څنګه چې تاسو ته مې وویل کنه ډېره زیاته ګرمي ده او تقریبا 2 بجې دي، مونږ لا اوسه پورې روټۍ هم نه خوړلې. نو ځم بازار ته خوراک سره وړم، روټۍ ووټۍ وخورو که نه، نو بیا ویډیو سټارټ اخلو. چېرته ځایم زموږ سره تاسو ته به هر څه ښایو. نن مې داسې د بازار نه عام خوراک راوستو، لکه بریاني او چاول وغیره. په دې ګرمۍ کې بریاني چې راکنه کار ګران دی. لسی مې راواغسته او لوبیا وغیره دا سامان. اوس تقریبا 4:30 بجې شوې. بای څنګه چې مو روټۍ خوړلې وه که نه، هغې نه بعد بیا بلاک شاټ نه واغستې. بای داسې کار وکړه چې ګرمي ډېره زیاته وه، نو تمام کولو تاسو ته مونږ وختي ویډیو وکړو که نه، نو ګرمي زیاته وه، انوار ډېر زیات تیز و او زمونږ ویډیو چې که نه هغه ټوله بار وه. نو مونږ وی ورکړې چې لږ دمه وکړو، انوار لږ پرېوځي، بیا به خپل ویډیو سټارټ واخلو. نو بس اوس په دې ټایم کې انوار لږ غونډه کې پناه شو، وریځ وکړي چېرته پناه شو، دا وینې دوی لږه لږه وریځ رالی، غرمه ختم شو او 4 بجې. بس مونږ خپل ویډیو سټارټ واخلو، تاسو ته بار څه ښایو، چېرته ځایمه نو مونږ سره اوسئ. زمونږ ډایرکټر صاحب انتهایی ګرمي شوې ده په دې ټایم کې. اور مې اغوستی دی، اور نیکسټ سکرپټ چې دی کالم لیکه، یو میاشت په کالم کې ده. پروډیوسر صاحب روان سکرپټ کالم دپاره ولیکه ټیک ته اوکې. یو څو ورځې بعد به مونږ کالام ته ځو، تاسو هم راشئ ګپ شپ پوه لګو. ها څو میاشتو له ځو؟ داسې چل دی که نه چې ستاسو خو واړه نشته، زما یو واړه لور زما ډېر زیات یادېږي، نو ګرمي نه زه سره په دوزخ کې هم پاتې کېږم، نه ځم کالم ته. ما دې نه دی یاد کړی، ما خپل ځان یاد کو. په دې ټایم کې زموږ ویډیو سټارټ تا او تقریبا 2 پارټه چې دي که نه، 2 نه یو پارټ هم د ویډیو مکمل شو. خو په دې ټایم کې چې بهر کوم موسم شو که نه، نو هغه چیک کړی تو هغه تاسو ته ښیم وینئ. ډېره زیاته ښکلې وریځ راغلې ده او مونږ وختي راځي تاسو ته لګیا یو که نه. تاسو ټول دعا کوئ چې الله پاک د خیر او د رحمت باران وکړي، ځکه چې ګرمي ډېره زیاته سیوا شوې ده. 2 درېیمه ورځ ده که نه چې ګرمۍ داسې زور کړی دی که نه چې
ژوند پکې دغه خبره وي ناممکنه کېږي نو دعا کوئ چې الله پاک د خیره د رحمت باران وکړي دا په دې پورې ځای کې دا دوړه چې تاسو کومه نه کنه دا وینې دی پوری دوړه دا زمونږ کلی ته روډ ته لري کنه او په هغې باندې خو تاسو ته پته ده چې مطلب ترکول پې نه دي شوي او هغه صرف هغه روړه او هغه خاکه وغیره پې شوي نو په دې سیلۍ کې نه دی دوړه و پکې لکه مطلب خلکو له به سترګې راایستلي دا زمونږ ټیکهدارانو او پاکستان د حکومتونو کار دی الله پاک چې خیر وکړي نه موږ ته وزیر اعظم چې زمونږ د کلي دا روډ به وکړي وایم کنه تاسو جواب لګ ایکسپیکټ کوئ لکه زه به جواب درکړم کو چېرې زه وزیر اعظم شوم کنه زه به خپل کلي ته داسې پلای ور وباسم کنه داسې پلای ور چې مطلب په هوا کې به خلک زموږ د کلي خلک روډ هغه ځای ته جوړېږي چې د هغې ځای کې ایکسپورټ امپورټ کېږي لکه مطلب هم ځای ستاسو کلی زموږ د ملک دپاره هم نه دی ته پکې وایي یا نه ته اساسه نه یې هم ځای زموږ کلی دی د روډ راغلی دی خپلې داسې خبره ده کنه چې زمونږ کلی چې دی کنه هغه بونیر ګوټ دی مطلب د بونیر اخیری بارډر دی هغه غاړې ته د مردان شروع کېږي او دی نه هم د ایکسپورټ امپورټ خبره کوي مونږ خو دومره ایکسپورټ امپورټ کوو خوا چې لکه مطلب مردان نه سامان دی خوا راوړي زمونږ د ځای نه خوا وړي ا دې وی دغه د ایکسپورټ امپورټ رمیز ته چې وزیر اعظم شنو لومبی کار به څه کوي لومبی کار به هېڅ نه کوم لومبی کور راکړم بیا هغه ډبه کې نه راکړم ګډي به والم کور ته دی بنګله ته دی د تم زمونږ د رمیز هم زمونږ کوم د موجوده یا کوم تیر شو یا د هغې په شان سیاستدانانو په شان کار دی لومبی خپل ځان پوره کوي وروسته پاکستان سره ګوري زمونږ سټوډیو کوم پارټونه چې وو که نه هغه په دې ټایم کې ختم شو اوس زمونږ چې کوم پارټ دی که نه هغه زمونږ په چت باندې زمونږ په لینټر باندې اوس مونږ چت ته راوختو او چې کوم خپل نور شاټونه دي که نه هغه باخلو اوسو داسې خبره ده که نه مونږ وختي لینټر ته راختلي یو او دا د ویډیو یو سټارټ هم نه دی اخیستی او وجه سره تاسو ته پته ده دا وینه تو ډېره زیاته تیزه سیلۍ ده نو شور ډېر زیات دی په دې وجه باندې زمونږ ویډیو چې ده که نه هغه نه کېږي نو ګورو که سیلۍ منې شوه ښه به کړو منې نه شوه نو بیا به سبا ویډیو کوو انشاءالله اوس بھائی داسې خبره ده که نه چې دا وګوره ګیر چاپېره مکمل تیاره ولګېده او زه داسې کار کوم که نه چې روانګي کوم کور ته کور کې مې سکار دی کنې نن مې سټوډیو کې شپه وه ځکه زموږ ته لا ویډیو ټوله پرته ده خو زما کور کې سکار دی نو کور ته روانګي کوم انشاءالله نوره ویډیو به سبا کو اوس په کور میلاویږو چېرته ځای ما زموږ سره یې ځو کور ته او زمونږ نن ورځې ولاګ چې دی که نه هغه په دې ځای باندې پای ته ورسېدو بھائی څنګه تاسو ته پته رنګه بېګا چې مونږ راتلو ماوستن بس شپه وه بیا مې ایډیټینګ کو کار راته زیات و نو دا ولاګ دا هیرې شاټ چې دی که نه دا مې وانهوستو دا اوس په سار لاهلمه نو امید دی چې نن ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ بھائی داسې خبره ده که نه چې زه هره ورځ تاسو ته وایم ویډیو لایک کړئ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو کمنټس هم ښکلي ښکلي کوئ او مطلب تاسو زما چینل ډېر زیات ګورئ مو د هغې ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني خو بھائی داسې خبره ده که نه چې تاسو ویډیو لایک کوئ نه نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ د دې سره مطلب ستاسو بیس نه کېږي خو زه پې لږ موټیویټ شم که نه ما ته پته ولګي نو په هغې وجه باندې ویډیو خامخا لایک کوئ اوس را د راروان ولاګ پورې اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان